السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله یو ځل بیا تاسو سره حاضر شوم. میناوال تاسو ګورئ پښتو ټیکنیکل انفارمیشن. میناوال په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته نن یو څه داسې اهم امپورټنټ الفاظ وښیم چې تاسو هغه په ډیلي روزانه کې ډېر زیات استعمالوئ، خو هغه طریقه کار نه تاسو سم نه خبر چې هغه څنګه په کوم طریقه کار په کومه طریقه په کوم میتود باندې استعمالیږي. کوم میتود چې تاسو ته ما نن راوړی دی په ډېر ښایسته انداز مې تاسو ته لیکلی دی او ډېر زبردست مې لیکلی. انشاءالله که تاسو دا ویډیو تر اخره وکتله په پوه شوئ انشاءالله په کم الفاظ چې ما راوړي تاسو به دا هېڅکله هم نه هېرېږي. خو شرط دی چې تاسو ته ما مخکې ویډیو تر اخره وګورئ چې په پوه شئ، ځکه چې تاسو په ویډیو نه وي پوه شوي نو تاسو بیا هېڅکله انګلیش نشئ زده کولی. همینونه اوس زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو او د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی شان د ریکویسټ کوم که څوک هم زما چینل ته په اولني ځل راغلی وي نو وړوکی شان د ریکویسټ بیا هم کوم زما لاندې چینل سبسکرایب کړئ او په دا خوا کې نوټیفیکیشن بیل هم باو کړئ تر څو چې زما نوي ویډیوګانې تر تاسو پورې اول ورسیږي. همین اول اوس زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ښه ملګرو تاسو ګورئ د یوز آف ایټ دیز دیز دیټ دوز. مینوالو نن ټاپک چې تاسو ته ما کوم راوړی په ډېر ښایسته ښکلي انداز کې ما تاسو ته لیکلی. انشاءالله که تاسو په دغه انداز په دغه طریقه باندې په دې میتود باندې تاسو ځان پوه کړو نو تاسو نه به دغه الفاظ هېڅکله بیا نه هېرېږي، ځکه چې دا ما ډېر ښایسته میتود په طریقه باندې لیکلی دی تاسو ته. ښه مینهوالو اوس تاسو ګورئ اولنی چې دی دا دیس چې دی مینهوالو دا د واحد دپاره استعمالیږي او دیس چې دی دا د جمع دپاره استعمالیږي. دیس چې دی دا واحد دپاره شو، دیس چې دی دا د جمع دپاره دی. دواړه مطلب یو شان دي او دیس چې دی دا لنډ شي دپاره استعمالیږي، لکه دیس از مای فرینډ دا زما ملګری دی په خوا کې سولاړي دا دیس از مای فرینډ داسې استعمالیږي. دا دیس چې دی هم داسې استعمالیږي لکه دیس آر مای فرینډ دا زما ملګري دي ټیک شو مینهوالو د دې استعمال داسې و. راشه دا ډېر چې دی مینهوالو دا د واحد دپاره استعمالیږي. تاسو وګورئ او دوست چې دی دا بیا د جمع دپاره استعمالیږي. دا همدغې مثال دي د دغه. اوس تاسو وګورئ دیټ دا د واحد دپاره استعمالیږي، دوست چې دی دا د جمع دپاره استعمالیږي. راځو ایټ څنګه استعمالیږي. ایټ چې دی دا هم د واحد شیانو دپاره استعمالیږي. دا اکثر بیجان ماشومان ډیلی داسې ډېر زیات استعمالیږي دا ایټ چې دی. او ایټ د ځناور دپاره ډېر زیات استعمالیږي. ښه راځو اوس مینهوالو دا دیس او دیز په دې کې زه تاسو سم پوهوم. د یوز آف دیس اینډ دیز. دیس چې دی مینهوالو وګورئ دیس از ا بوای دا یو هلک دی، واحد دپاره شو واحد شو. دیس چې دی جمع دی دیز آر بوایز. خیال به دی مینهوالو دیز آر بوایز دا هلکان دي. اوس لاندې وګورئ دیس از ا بوک دا یو کتاب دی. دیز آر بوکس جمع دیز آر بوکس دا کتابونه دي. اوس لاندې وګورئ دیس از ا پلانټ دا بوټی دی دا بوټی دی دا یو بوټی دی. دیس از ا پلانټ دا یو بوټی دی. لاندې وګورئ دیس آر ناٹ ټریز دا ونې نه دي دا یې جمع شو. تاسو واحد بیا وګورئ دیس از مای فرینډ دا زما ملګری دی. دا بل وګورئ دیس آر ناٹ مای فرینډز دا زما ملګري نه دي. اوس راځو دا یوز آف دیټ ان دوز چې دا دیس استعمال دی. دیټ چې دی مینهوالو دا د لرې دپاره استعمالیږي. دیس چې هغه نږدې دپاره لکه دیس از مای فرینډ هغه د نږدې دپاره او دوست چې دی بیا لرې دپاره استعمالیږي لکه دیټ از مای فرینډ هغه زما ملګری دی. دوز آر مای فرینډز هغه زما ملګري دي. جمع یې داسې شو. اوس تاسو وګورئ دیټ دلته زه تاسو پوهوم دیټ از ا ټری هغه یو ونه ده. دوز آر ټریز هغه ونې دي جمع. واحد this is a boy that is a boy
هغه یو هلک دی لرې د پاره استعمالیږي. those are not boys هغه هلکان نه دي. that is a book هغه یو کتاب دی. those are not books هغه کتابونه نه دي. that is a child هغه یو ماشوم دی. جمع those are not children هغه ماشومان نه دي. دا that د those استعمالو د واحد او جمع دواړه. وضو eat څه مطلب او څه مقصد لري. eat تاسو ته میناول ما مخکې مو وویل چې eat چې بجان ماشومان داسې روزانه داسې ډېر زیات دغه eat چې دی استعمالیږي. اکثر چې دی دا د ځناورو دپاره هم ډېر زیات استعمالیږي. it is a cat دا یوه پیشو ده. but it is not a dog خو دا یو سپی نه دی. لاندې وګورئ it is a book دا یو کتاب دی. it is not a pen دا یو قلم نه دی. it is a car دا یو موټر. سوري دلته ما نه لیکلي دي دا بخښنه غواړم. it is a car دا یو موټر دی. لاندې وګورئ but it is not a lion خو دا یو زمری نه دی. دا د ایټ چې دی دا داسې استعمال لکه تاسو ته ما کم اوس وښودلو د دې استعمال اصل کې داسې کېږي. اکثر د بیجان شیان دپاره ډېر زیات استعمالیږي ایټ چې دی. ښه مینوالو ویډیو ورسېده تر اخره پورې خو د ویډیو ختمولو نه مخکې یو وړوکی شان د ریکویسټ بیا هم کوم که څوک زما چینل ته په اولني ځل راغلي وي ځکه چې دلته مونږ هر وخت روزانه داسې ښایسته معلومات د انګلیش په باره کې شیر کوو اپلوډ کوو تاسو چې تاسو بیا پیدا ته راوالی. هیله دا ده چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په دغه خوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړئ ځکه چې د هغه په ذریعه زما نوي ویډیوګانې بیا تر تاسو